کولای شي جګړه نه؟ اصله ته چیرته یې ښاغلی کوپوزه؟ چیرته یې؟ موږ څومره ښې لوبې کولې. چیرته یې؟ چیرته یې؟ اصله اوس کایناک انګین؟ انګین ها انګین نو څوک دی؟ ته څه وخت راغلی یې؟ یو څو ورځې وشوې. خو ولې دې خبر رانه کړ؟ یوه اونۍ کېږي چې راغلی یم. آی ډېره خوشحاله شوم. راځه. ته څنګه یې؟ ښه یم ژوند. قوارې ته یې وګوره، کارونه ته یې وګوره. انګین څوک دی وروره؟ الله الله کوبیلایه بچیه، والله چې خبره به ډېره خرابه شي زه درته وایم. قوارې ته یې وګوره. دا ځای مو خوښ شو که نه؟ له هغه زندان نه په هر حالات کې ډېر ښه دی خندان مېرمنې. زه له تاسې سره موافقه یم. په رښتیا چې ډېر ښه ځای دی، ډېره ښه منظره ده پاشا صاحب. خو پاشا صاحب هوا لږه سړه ده، سړه مو ونه شي. نه زما ساړه نه کېږي. ما بیا هغه زندان ته مو بیایي خندان مېرمنې. هغوی ټول به لږ وروسته د خوراک په سر جنګ کول پیل کړي خندان مېرمنې. هم دلته په آرامه آرامه خپل کتاب مې لولم نه کېږي. ها سمه ده پاشا صاحب. خو هغه زه باید یو ځل د هغوی خبر هم واخلم. کله چې بیرته راتلم تاسو ته به ګرمي او څه راوړم. سمه ده، په ما به مو لوی احسان وي. سمه ده پاشا صاحب. شین اسمان څومره ښایسته دی. ته ډېره زر راغلی خندان مېرمنې. څه خبره ده ګرانې؟ خندان مېرمنې څه خبره ده؟ موږ چېرته ځو خندان مېرمنې؟ څه خبره ده خندان مېرمنې؟ نوی نرس مو خوښ شو پاشا صاحب؟ زه جذاب یم. ها ته نو له کومه را پیدا شوې؟ بوډا ما ډېر غوښتل چې له تا سره خبرې وکړم، خو بوډاګان مې هېڅ نه خوښېږي. د همدې لپاره راسن اصلي موضوع ته راځم. ډګروال ابراهیم کوپوس چېرته دی ګرانه؟ خدای دې تا ووښي. ته اوس دا پوښتنه له ما نه کوې؟ ها زه تا وژنم. ما ته د ډګروال کوپوس ځای راوښیه. چېرته دی؟ ها چېرته دی؟ ته کوپوس لټوې؟ ها که کوپوس وغواړي چې تا پیدا کړي، که ته د ځمکې تل ته هم دننه شي بیا دې هم پیدا کوي. خو که چېرته ډګروال کوپوس غواړي چې ته یې پیدا نه کړې، که اسمان ته هم پورته شي ته هغه نشي پیدا کولی. مرګ ته دې ډېر نږدې و بوډا جانه. زه هېڅ په کیسه کې هم نه یم. زه تا ته د وروستي ځل لپاره وایم. مخکې له دې نه چې وغورځېږم ماشې ته فشار وکړم، هله نو هڅه وکړه. زر کوه نو. پاشا صاحب تاسې اوس چېرته ورک شوئ؟ لومړی زه هغه وژنم. لومړی هغه. زر دا سړی ونیسئ. پاشا صاحب زر هغه ونیسئ. پاشا صاحب خیرت دې څه خبره ده؟ پاشا صاحب دا تمانچه کوم ځای نه شوه؟ یاره تومانچې نو یاره تومانچې ته خو ډېره بېکاره وختې. خدای دې هغه رزیل بوډا ووهي. سوشل ټایم و حال یې ونه ویل؟ حال ویل څه کوې؟ لږ پته و چې هغه زه وژلی وای. د زندان کار څنګه شو جفي؟ کسان مو پیدا کړي په تمه یو. ډېر ښه. موږ ډګروال لټو، باید په ارامه پاتې نه شو. ته راوګوره تابلیت که یا د هغه په څېر څه شی غواړئ؟ که غواړئ درته یې پیدا کولی شم. ته یې نه کاروې؟ نه ته امیندواره یې د دې لپاره یې نه کاروې؟ دلته به د عمر څنګه تېر شي ګرانې؟ ماشومه او ته به هم خوشحاله اوسئ، همداسې به ژوند ته دوام ورکئ. تا ته به یې درکړم. ته پیسې لرې؟
زه له دې ځای نه ورکې شئ. حالانو وایي مې ویل چې نه غواړم. حالانو توبه توبه الله الله ومې ویل چې نه غواړم. جګړان صاحب ټلیفون دی. جګړان صاحب څوک دی؟ کرلانکیچ پاشا صاحب زنګ وهلی، ولې کومو تاسو سره وصله کړه؟ سمه ده بایندره. جګړان بوزک لیونی جګړنه زویه ته خپله یې ها امر وکړئ پاشا صاحب. بوزوکه ماته غوږ شه، لږ صبر وکړه. خندان مهربانی هیله کوم هیله کوم. سمه ده پاشا صاحب. بوزوکه هغوی ان ماته ځان راورسو. هغوی کو پوز لټوي زوی جانه درته وایم چې هغوی ان ماته ځان راورسوه. پاشا صاحب تاسو ښه یې که نه؟ زه ښه یم زویه ماته غوږ شه. یو وخت یې کو پوز ماته داسې ویلي و زه چې ستاسې لپاره څه یم، کان بوزوک هم زما لپاره هماغه دی. زه پوهېږم چې ته هم داسې زویه که پوز له دې ښار نه ورک شوی وي نو دا په دې معنا ده چې هرومرو کومه جدي خبره ده. کانا زویه که پوز خپل ځان د مرګ خولې ته غورځولی دی زویه، هیله کوم ته هغه هېڅکله یوازې مه پرېږده. زویه داسې نیت هېڅ نه لرم پاشا صاحب، ته اندېښنه مه کوه. داسې نیت هېڅ نه لرم. ډاله چېرته ده؟ کازینو کې ده ډګروال صاحب. که لاړ نه شم هم نه کېږي او که لاړم شم ښه به دا وي چې پاتې شم. جګړان صاحب ډګروال صاحب را روان دی. دقت راحته اوسئ جګړنه. جګړنه تاسې سبا سهار حرکت وکړئ جګړن بوزوکه. تاسې به هغې سیمې ته لاړ شئ چې د سیل له امله ورته زیان رسېدلی. هلته د سرې میاشتې د فعالیتونو لپاره به امنیت خوندي کړئ. د سرې میاشتې امنیت ونیسو ډګروال صاحب؟ هو ته کوم څه وایې جګړنه؟ یعنې ډګروال صاحب دا چې ډګروال کوپس چېرته دی موږ نه پوهېږو. ته مو ډاکټر ټول آزاد ګرځي په داسې یو حالت کې موږ لاړ شو د سرې میاشتې امنیت ونیسو. تاسې ته ستاسې په خوښه دنده درکړو. دلته له کوم وخت نه د امر څېړنه کېږي ها؟ دا ډله ولې داسې چلند کوي جګړنه؟ د دې کارونو لامل څه دی؟ ډګروال صاحب باز دی. که بیا هم کومه نیوکه لرې ولا ستونزه په لیکلې بڼه راولېږه. که یې نه لرې نو زما له امرونو نه اطاعت وکئ. خبره پوه شوئ؟ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. یوه بله خبره، توران سردار ترکمن تر دویم امره پورې دی په هېڅ عملیاتو کې ګډون نه کوي او له ډله سره د هېڅ ځای ته نه ځي. پوه شوې؟ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. هیڅوک دی خوله نه خلاصوي، پوښتنه دې نه کوي. زما په مغزو کې اور بل دی.
ملګرو سبا سهار ته حرکت کوو ټول چمتو اوسئ تورن سرداره پر اتلو تنه ته هم دلته پاتې شه ولې زه سرداره پوښتنه نشته امر پر ځای که ټول چمتو اوسئ زه ولې پاتې شم څه پوهېږم زه هم پوه نه شوم هغه ښه دی اکسیجن مه لرې کوئ ماشوم مې ښه دی که نه ښه دی اندېښنه مه کوئ خو اکسیجن مه لرې کوئ جګړن صاحب ما په اصل کې ما د خیرات لپاره یو ګډ واخیسته د ښار خواته چې کوم د مالو منډۍ ده هلته مې واخیسته نیمې پیسې مې ورکړې دي یعنې موږ څومره مصیبتونو سره مخ شو اصله ایران او د توران روح لپاره د هم صدقه وي هو همداسې زه ایران ته ورسېدم جګړن صاحب خو ډګروال کوپوز نشته که توران سردار ته وګورو هغه له ډلې نه وویستل شو موږ ټول ټوټې یو ما خدیجې ته هم وویلې زه دومره ناتوان یم جګړن صاحب دا زما بدمرغي ده دا زما ناتواني ده زه ډېر ځورېږم او همدارنګه کله چې زه خپل زوی په غېږ کې ونیسم ذهن کې مې هم دا خبرې دي موږ څه وکړو جګړن صاحب زه ډېر ځورېږم جګړن صاحب ډېر بایرامه کور ته دې لاړ شه وروره د خپلې مېرمنې او زوی په مخ کې داسې خفه مه اوسېږه جګړن صاحب ته هېڅ هم نه وایې زه په ژوند کې له څه شي نه ډېره کرکه لرم پوهېږې بایرام بایه ته له منصرف کېدلو نه تر څو چې زه ژوندی یم بایرامه تر څو چې زه ساه اخلم نه منصرف کېږم ته لاړ شه د هغه ګډ پاتې پیسې هم ورکړه ځکه چې موږ هغه ګډ هرومرو پیدا کړو یارانو کان بزرگا ستا له خدای نه قربان شم دام تیار شول یلدز ډوډۍ ته نه راځي هغه نه نوکري ده څه خبره ده که نه نه مورې زر کوه کېنه چې ډوډۍ هرومرو کومه خبره شته که نه نه مورې نشته کېنه وګوره سردار دی د ډوډۍ بوی احساس که سمدلاسه راغی زه یې اوس غوږونه تاووم او که نه ته ودرېږه مورې ودرېږه ماښام په خیر تورنه خیرت دی جګړن صاحب تاسې باید له موږ سره لاړ شئ که نه څه خبره ده زویه مورې لږ صبر وکړه خیرت دی څه خبره ده دا غوس امر دی هیله کوم له موږ سره لاړ شئ که نه ته مه ځه مورې لږ صبر وکړه پوه شو څه خبره ده انته دننه لاړ شه مورې سمه ده زه لاړ شم تورنه زه قرارګاه ته زنګ وهم او بیا ځم څه خبره ده موږ په څه نه پوهېږو جګړن صاحب یوازې امر وشو چې تاسو بوزو تاسې ته چا امر وکړه توران جنرال احمد کوتان جګړن صاحب تلیفون واخیستلی شم زه هیله لرم چې د هر څه به یو لامل ولري تورنه تلیفون اسنم دننه کار نه کوي
مهربانی وکړئ. جګړن دننه راغی. راځه جګړنه دا ځای د ترکیې هېواد یو له ډېرو مهمو ځایونو دی. مینو سرود هم دلته لیکل شوی. ما وغوښتل چې له تا سره دلته ووینم. دا ځای د باور معنا لري او زه په تا باور کوم. لږ وروسته چې زه تا ته څه وایم هغه د دې دولت ډېر مهم راز دی جګړنه. د همدې لپاره ته به هېچ چاته نه وایې. اوس نو بله معنا تا ته چې کوم معلومات درکوم هغه د ناموس په څېر دی جګړنه. اوس نو ما ته ښه غوږ شه. د هغه له مخې مخ ته لاړ شه. زه د ډګروال کوپوز ژوند ته ډېر اندېښمن یم. سمه ده ته پوهېږې چې کوپوز او د اتلانو ډله ولې د هغوی موخه ګرځېدلې زویه؟ نه جنرال صاحب، ځکه هغه ډاکټر چې کوپوز آزاد خوشه که هغه د سازمان یو له مهمو کسانو نه و او هغه اوس هم جنګ ته دوام ورکوي. خو اصلي مسله دا ده چې ډاکټر تیمو ډېره زیاته هڅه کوي چې یو ډېر لوی ګواښونکی سازمان جوړ کړي. په سازمان کې به د ترور سازمان او نامتو قاتلان تر ټولو تکړه جنګیالي په شمالي عراق او سوریه کې ناپېژانده او ځینو نامعلومو د ترهګریزې ډلې نه چې کوم کسان تښتېدلي دي هڅه کوي چې هغوی ټول راټول کړي. جګړه که هغوی په دې کار کې بریالي شي ترکیه به له یو ډېر لوی او یو ډېر سخت ګواښ سره مخامخ شي. جګړنه سمه ده جنرال صاحب. تیمور د دې کار په کومه برخه کې دی؟ ټولې بهرنۍ اړیکې هغه ټینګوي. مالي مرستې، ارتباطات. زه درته داسې ووایم هغه تیمور په ایټالیا کې روزنه لیدلې. هغه د انقرې له والي نه هم ډېر مهم دی. دا یو ډېر لوی ګواښ دی. مخکې له دې نه چې هغوی په دې کار کې بریالي شي که چېرته یې موږ مخه ونه نیسو ډارېږم چې ډېر زیات شهیدان به ورکو او د ډېرو زیاتو بېګناه انسانانو وینه به توی شي. سمه ده جنرال صاحب. دا چې ډګروال کوپوز او د اتلانو ډله د هغوی مخه ګرځېدلې لامل یې څه دی؟ د استخباراتي معلوماتو له مخې ډګروال کوپوز ته د هغه سازمان د ختمولو امر شوی، خو په دې باندې سازمان هم پوه دی. اوس موږ دې ټکي ته راځو. یا باید ډګروال او د اتلانو ډله د دې ترهګریزو پېښو بنیاد وباسي یا هم ډاکټر تیمو تر څو چې وسه لري موږ ته زیان رسوي. په داسې یو حالت کې د ډاکټر آزاد خوشي کول زموږ لاسونه او پښې تړلې. خو اټکل کوو ډګروال کوپوز د یو نوی مهم برید چمتووالی نیسي. څنګه برید جنرال صاحب؟ که زما اټکل سم وي نو هغه ډاکټر نومې راځي یا یې وژني یا یې ژوندی نیسي. په یوازې ځان سره جنرال صاحب؟ د ډګروال توانایي په کمه سترګه مه ګوره. ته هېڅ اندېښنه مه کوه. خو جنرال صاحب که چېرته ستاسې اټکل سم وي معنا ده چې ډګروال له جدي ګواښ سره مخ دی. موږ باید څه ونه کړو جنرال صاحب؟ د سرې میاشتې د امنیت ساتلو دنده درکړل شوي. ته به هېچا ته هېڅ هم نه وایې. خپله ډله دې واخله.
ستا دنده دا ده چې د سرې میاشتې امنیت باید خوندي وي خو زه له تا نه یوه ځانګړې غوښتنه لرم ډګروال به روغ رمټ له هغه ځای نه راوباسي او امنیت به یې نیسي الان پرده کېږي جنرال صاحب تر کومه ځای چې زه ډګروال کوپوز پېژنم څه چې وغواړي هرومرو یې لاسته راوړي پوه شوم جنرال صاحب زما خبرې هم دومره وې جګړنه خدای دې ستاسې مل شي ژوندی اوسئ جنرال صاحب کانا ستا خبره سمه وزویه د جنرال او پاشا ترمنځ په رښتیا چې یو لوی توپیر شته ژوندی اوسئ جنرال صاحب شپه مو په خیر جګړن صاحب شپه بخیر تورن که زما اټکل سم وي نو هغه ډاکټر نوبی رزیل یا یې وژني یا یې ژوندی نیسي د ډګروال توانایي ته په کمه سترګه مه ګوره تر کومه ځایه چې زه هغه پېژنم څه چې وغواړي نو هرومرو یې لاسته راوړي جګړنه سبا ته ډېره یو مهمه غونډه نیول کېږي کوم نوي کسان چې له موږ سره یوځای کېږي د هغوی لپاره نیول کېږي چمتو یې او کومه ستونزه نشته خو ډاکټر دلته کله راځي هغه نه راځي ساه اخیستلو ته یې نه پرېږدي اوس څه کوو هغه به بیا بل وخت راشي مالونه به ته هغه ته وړي ځان ته یو خر پیدا کړه زموږ کسان به هم له تا سره مرسته وکړي سمه ده سمه ده پیدا کوم یې دا سپی ولې غاپي یو ځل شاوخوا ته وګورئ دلته څوک نشته وروره صبر وکړه زه دې خواته ګورم خدای خو دې تا ووهي څه وشول موږک و بې شرف وتښتېد ته څومره ډارن سړی ها زه ډارېږم وروره له موږکانو او خزندو نه ډېر ډارېږم باور وکړه ډارن یې وروره ډارن بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ سهار بخیر سهار مو په خیر دا ځای نیول شوی دلته خو څوک نشته نیول شوی نیول شوی نیول شوی چا نیولی دی ما وګوره هغه ځای تش دی کوم جنرال راځي وروره ها غونډه لرم ورور جانه هله کورشاده ته په رښتیا چې بل ډول سړی یې وروره په پورته معنا سره ته بیخي بل ډول سړی یې په رښتیا چې بل ډول سړی کورشاده بل ډول سړی یې جانه وروره دارو دي شه ستا هم دارو موشه قماندان صاحب دارو موشه سهار بخیر دارو موشه سهار بخیر سهار بخیر
سهار په خیر بریدمنې. دارو مشلم دی بریدمنه. ژوندی اوسئ. تاسو ته هم ښه اشتیا غواړم. نورم بخورئ که نه؟ څه وشول؟ ځای خو خالي شو. ما وویل چې تش دی. څه وشول؟ خبرې مې ورته وکړې پوه شوی به وي. لیونیه په دې سهار کې دې کار ته توبه استغفرالله. خیریت خدای؟ څه خبره ده؟ ته دلته څه کوې؟ چیغدم، یعنې لومړی بریدمن چیغدم. زه غواړم تا ته یو څه ووایم. ووایه. په سباناري کې مې تش ځای ونیو. لومړی بریدمن مراد راغی. ومې ویل دلته مه کښېنه. ومې لېږه. ما فکر کړی و چې ته به هلته کښېنې، خو ته په حقه یې که زه هم وایي زه هم داسې کس سره په میز نه کښېناستم. ته ګرمنه یې چیغدم. زه هم داسې یم که نه د کولو څه نشته. که چاته ارزښت هم ورکړم نه یې شم ورته ښکاره کولی، خو که زه یې ښکاره هم نه کړم ته په دې خبره باندې پوه شوې. لومړی بریدمنه هغوی حرکت کوي، تا ته په تمه دي. سمه ده بایندره. د خدای په امان. لومړی بریدمنې کورشاده، ځان ته دې پام کوه. روغ رمټ بیرته راشه. کورشاده بیرته راشه. وروسته بیا میز ته کښېنه او سباناری دې وکړه، یعنې که ویې. سمه ده؟ لومړی بریدمنه هغوی تا ته په تمه دي. د خدای په امان. سباناری. ته څنګه څو ځلې راغلی او دې ویل په تمه دي په تمه دي؟ هغوی په تمه دي، ما څه کړي وای، همداسې مې په تمه پرېښي وای. مه را پیدا کېږه، داسې په هر ځای کې د شړومبو مچ په څېر مه را پیدا کېږه. امن پر ځای کېږي لومړی بریدمن. هو ستاسو ټولو زور په ما راسېږي. هو ما غریب نیسئ او خپله غوسه راباندې سړه کوئ. دلته مې رتبه نشته. ته دې کار ته وګوره. هو یو نه دی، دوه نه دي، درې نه دي، ټول لیوني دي. بس دی. جګړن صاحب که وایم جنجال مو وکړه، پرون مو جنجال هم ونه کړه. هر څه چې ویلي وه مې ویلي سمه ده. خو اوس څه وکړو؟ ډګروال صاحب هم داسې امر کړی. خو ولې داسې امر کړی؟ زه له ډلې سره چېرته لاړ نه شم. ها یوازې
د لږ وخت لپاره زه نه وم پرته له هغه نه هر وخت له ډلې سره یو ځای وم سرداره همداسې امر شوی وروره سمه ده وروره ته هېڅ هم خفه کېږه په خیر لاړ شئ او په خیر راشئ ژوندی اوسئ خدای مو مل شه جګړن صاحب ملګرو چورلکې ته پورته شئ راځه څه دې وکړه سامې د اتلانو ډلې پرواز وکړه کار دی بیا اتلانو ته پاتې شو همداسې ده که نه خدای دې د هغوی مل شي خو زه فکر کوم چې هغوی له ما نه کرکه کوي سامې هغوی د له ما نه هم کرکه وکړي بسه نه کوي چې چیرته یې ډاکټره نور راشه چې دا حساب یې خلاصه کړو د ملي امنیت کمانډو دویم بریدمن صالح کچالي جګړن صاحب خیر راغلی خوشحاله اوسئ دویم بریدمنه کومه ستونزه شته نه جګړن صاحب د اوس لپاره خیر دی سمه ده سړی مشه ژوندی اوسئ جګړن صاحب ملګرو مونږ زه لږه تازه واخلو ګورو چې شاوخوا ته څه شته که نه امرا غلبه د ملي امنیت له استخباراتو سره اړیکه ونیسئ که چېرته اړتیا شوه ساحې ته ووځئ وګورئ چې حالت څنګه دی ګورشاده ساوچوکه مرکز ته لاړ شئ او ملکي کسانو ته پام وکړئ چې په منځ کې اعتراف ګډ نه وي پوه شو جګړن صاحب مراده بایرمه د کلي له مشر او ولسوال سره تاسې اړیکه ټینګه کړئ وروره پوښتنه ترې وکړئ چې په کلي کې حالت څنګه دی پوه شو جګړن صاحب زه ته وینه ورکړه وروره وینه جګړن صاحب خو زه ولې وینه ورکړم وروره وینه ورکول انسان ته ګټه کوي همدارنګه څوک چې وینې ته اړتیا لري له هغه سره به هم مرسته وشي خو جګړن صاحب یعنې له ما نه ښه چاغ او قوي ملګري شته ولې زه په اصل کې دې ته اندېښمن شوم جګړن صاحب اندېښنه مه کوه الیاسه امر ته څوک اندېښنه نه کوي امر پر ځای کېږي جګړن صاحب آفرین دې وکړه دویم بریدمنه زمونږ د ملګری غواړي چې وینه ورکړي امر وکړئ جګړن صاحب ورسره مرسته وکړئ سمه ده امر پر ځای کېږي جګړن صاحب
حسنم شوخ دي هغوی نه دی الیاس ډېر ځوروي ماته څه هغوی حسنه مالته څه کوي په غرونو کې څه کوي په ځمکه ویده کېږي زمزمې کوي پیرې کوي حسنه نور کوم څه نه کوي ښه وشول ښه ده سرداره زویه ته به هم لږه دمه وکړي نه ما خپله ونه غوښتل هلته لاړ شم ما ته یې وویل سرداره ته نه ځې ما ورته ویل چې نه زه نه ځم ویې ویل چې ولې نه ځې دا څه معنا لري ها موږ پرته له تا نه هلته څه وکړو ته باید هرومرو لاړ شې په ځانګړې توګه کانرول ورته ومې ویل چې ورور زه بښنه غواړم ما رخصت اخیستی زه نشم تللی زر کوي 15 دقیقې کېږي چې لکه په تمه ده بیا هغوی لاړل ښه دې وکړل زوی جانه ښه دې وکړل همدارنګه ومې ویل سلواترور مې نه دی لیدلی هغه باید وګورم که نه شپې ته مو څه پخ کړي پاپوس همدارنګه بینډۍ هم شته ستا خوښېږي که نه زما ډېر خوښېږي ډېر مې خوښېږي نو مې ډېر ښایسته دی پاپوس سرداره ته څه وخت راغلی یې ها 15 دقیقې کېږي څنګه یې ښه یم ته ښه یم هو پاپوس څه شی د شپې لپاره پاپوس پخ کړي ته یې خورې سلوات رورې درغلم خدیجې صبر وکړه سرداره زویه یوه شېبه زه بېرته راځم سمه ده دا څه کوې ته خو ډېر ډارېږې سرداره هو ډارېږم په هر حال یالدز هغه په اصل کې زه یعنی مونږ یالدز حسنه پوهېږې ته زه یعنی مونږ دواړه یو ځای هغه په اصل کې زه دلته زموږ خبر نیمګړې پاتې شوې وې په یاد دې دي ها زه راغلی یم چې نیمګړې خبرې پای ته ورسوو پاپوس خوړو ته نه یم راغلی زه تا ته یو څه ویل لرم حسنم که څوک وایي چې پاپوس یا یالدز البته چې زه وایم چې یالدز حسنم پاپوس زما دومره نه خوښېږي نه یې خورم راتلونکې برخه ته دلته یې ته دلته تښتېدلی یې که په ما کوم څه وشول او هغه اوس هم په ترکیه کې وه زه غواړم چې تاسې هغې ته یوه خبره وکړئ کوپوزه ته ښه یې زوی جانه ها له مخې نه مې لرې شه راځئ که چېرته ډاکټر مړ کېږي نو باید هر څوک مړه شي